د خوست د بې ګناه خلکو انتقام ټي ټي پي واخیست. د پاکستان پوځیانو سرونه یې پرې کړل. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د خوست د بې ګناه خلکو انتقام ټي ټي پي له پاکستاني پوځیانو سرونه پرې کړل. پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کیږي چې تېره شپه ټي ټي پي ځواکونو له لوري د پاکستاني پوځیانو سرونه په چاړه پرې کړل شول. په دغه ویډیو کې ولاړ کسان وایي دوی د خوست د بې ګناه خلکو انتقام واخیست. د پاکستاني پوځیانو یې سرونه پرې کړل. د ټي ټي پي ځواکونو ویلي چې د پاکستان د ظلم خلاف او د یاد هیواد د بشري اسلامي نظام د راوستلو لپاره به د دوی مبارزه دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د خوست ولایت په سپیرې سیمه کې پر ملکي خلکو د پاکستان د جیټ الوتکې بمبارۍ وکړې چې له امله یې تر 40 زیات ښځې او ماشومان پکې ووژل شول او لسګونه تنه نور پکې ټپیان شول او د دغې پیښې کوربه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.